خبریالو هغه څوک چې خبریال ګوري په دې ورځو کې په افغانستان کې لوی بدلون را روان ده او موږ غواړو داسې خپرونې ریکارډ کړو د تاسو لپاره تر څو تاسو له هغې څخه یو څه زده کړئ او تاسو ته جالب هم تمام شي. نو زموږ لومړنۍ خپرونه هغه خپرونه ده چې د هغې پروژه هم یوه خاصه پروژه ده او زه غواړم لاړه شم د خپلو خلکو منځ کې د دوی څخه پوښتنه وکړم دا چې په افغانستان کې جګړه څو کاله دوام پیدا کړه او آیا دا جګړه ختمیدونکې ده که یا سلامونه وړاندې کوو. سلام برسه. سلام برشون. خوب هستید؟ اسمتان؟ بصیره هستم. خب بصیره جان یک سوال میکنم اما قبل از اینکه سوال کنم میخوایم بفهمم مصروف چی کار؟ من مدیر مسئول یک کودکستان هستم. خب مدیر مسئول یک کودکستان هسته پس حتما اطفال هم ضرورت دارن در یک فضای امن اونا بازی کنن درس بخونن. دقیقاً بسیار زیاد و بیشترین نیاز کودکان جامعه بیشترین نیاز کودکان داره یا جوانان؟ کودکان جوان. مطمئن هستی؟ مطمئنم. فکر کنم جوانا داره. جوانان و کودکان. هر دو داره یا نه، یکی؟ هر دو یک داره. سوال. جوانان بیشتر. خب سوال اصلی من چی هست؟ سوال اصلی من این است که در افغانستان جنگ چند سال را در بر گرفته؟ دقیقا مثل ذهن 30 سال. 30 سال 30 سال. عمر یک انسان. مطمئن؟ بله. بشم 40 سال باشه. این سوال چی به نظر من است؟ شاید هم 40 سال باشه، شاید هم 50 سال باشه. 50 سال هم میتونه باشه؟ میتونه باشه. 50 سال جنگ در افغانستان. کدام جواب دقیق به ما میتونه؟ دقیق من 30 سال داده میتونه. 30 سال. خب قبل از اینکه شما تولد شوین زمان که تولد شدین جنگ در افغانستان بود؟ اینجا تولد نشد. اینجا تولد نشد. زمان که به افغانستان آمدن جنگ بود؟ نه. آرامی بود؟ آرامی. اما صلحی که باید می آمد بود؟ نه. صلح نسبی بود. خب پس جواب اخیرتان جواب مطمئن هستید؟ مطمئن. مطمئن؟ عمر خودتان چند سال؟ 26 سال. 4 سال تفریق کردین شما یعنی 30 سال. یعنی 4 سال پیش از تولد شما. مطمئن؟ خب میبینیم پسان که جواب شما درست است یا خیر. در اخیر اگه کدام پیام کوچک داشته باشین در رابطه با اینکه افغانستان یک هفته صلح را بازم تجربه میکنه. ما امیدوار هستم که این یک هفته صلح ما تبدیل به یک عمر صلح شد. یک عمر صلح. عمر ما و شما یا عمر افغانستان؟ عمر افغانستان. عمر افغانستان چقدر هست؟ عمر افغانستان تایی که ما هستیم هست. تایی که ما هستیم هست. تا به فعلا چقدر است؟ تا به فعلا یک هفته. فعلا یک هفته یا 5000 سال؟ 5000. خب درسته. تشکر از اینکه وقت دارید. سلام برسد. سلام چه آدمی خوب هستین؟ زنده باشید. تشکر سلامت اسمتان؟ باشین. من نامم عرفان است مسئله هستم. ماشاءالله بسیار خوشخوی معلوم است. سلامت باشین. متشکرم. خاصیت پن هست یا نه؟ تقریبا یا خاصیت صرف کمره را دیدین؟ نه خواهش میکنم من همیشه خوشحال هستم. خوشحال هستین. عرفان جان مصروف چی کارا؟ مسئله هستم من. محصل کدام رشته؟ اقتصاد بیبی. خب اقتصاد چرا میخواد؟ خب به خاطر اینکه یک کار کاسبی شخصی میخوایم جور کنیم یعنی خودم رئیس کار خودم نباشم. خب یعنی میخواین در آینده رئیس خودتان باشید؟ بله رئیس. حال رئیس خود نیست. خود نه دیگه حالا آدم زمانی که کسی کار میکنه فقط او را پیسه دار میسازه خودش دیگه هیچ. یعنی فعلا کارمند هست. کارمند بله. خب بسیار خوب. عرفان جان میخوایم از پیشت یک سوال داشته باشم. جنگ در افغانستان چند ساله در بر گرفت؟ جنگ در افغانستان از زمان سقوط حکومت داوود خان به بعد آغاز شد که بعد از سقوط حکومت داوود خان؟ بله تقریبا از سال 1357 تا هنوز حدوداً 43 یا 44 سال میشه که ما گفتگان تا با آتش جنگ میسوزیم. خب دقیق 43 یا 44 سال کدام اگر دقیق حساب کنیم خب از 57 تا 67 سال 67 سال از 67 تا 77 20 سال 77 تا 87 30 سال از 87 تا 97 40 سال از 97 تا 99 تقریبا 42 یا 43 سال میشه. از 97 تا 99 چند سال؟ 97 تا 92 سال یعنی 42 سال حدودا 42 سال یا 41 سال. چون 40 سال بود از 97 فعلا در 98 تا 98 41 98 تا 99 تقریبا اما آل صلح آمد به یک هفته. 42 سال بله. و امید این میره که صلح یک هفته به همیشه مبدل شود. پس 98 رو میگیریم که 41 سال میشه. 41 سال. جواب تان 41 بگیرم یا 42؟ 41.
41 یا دقیقاً 42 41 دیگه. خب صلح یگسته که در افغانستان آمد چی دیدگاه داری؟ آیا راستش ما صبح که از شبکه را میشنیدم، شبکه رادیویی بود، وقتی که خبر ازش شد که 7 سال داریم سرود ملی نشر شد، بعد از او بر من یک انگیزه پیدا شد حتی با جذبه که یعنی گفتم چقدر خوب است، یعنی سال چقدر لذت سره بل ورور لرو لدوی څخه پوښتنه کوو دا چې په افغانستان کې جګړه څو کاله دوام موندلی دی نو دوی ته هم په وار سره ښه راغلاست ویلو سلام برسه سلام خدمت شما و دوستانی که ما را بیننده هستند. سپاس اسم تو؟ علی ظفر مرزایی هستم. خب علی ظفر مرزایی آقای مرزایی مصروف چی کار من خودم یک مدتی میشه که من در رأس یک نهاد آموزشی مارکت کاغذهای علمی هستم. خب یعنی شما در مصروف کارهای آموزشی هستید برای جوانان یا اطفال؟ اطفال. خب برای اطفال بسیار خوب در مورد صلح یک سوال دارم اینکه جنگ در افغانستان چند سال بود؟ در افغانستان دقیقاً حدود بیش از 14 شاید که در 14 ما چند سال میشه؟ 40 سال. دقیقاً شاید که یک دهه ما چند سال است؟ 10 سال. خب 14 ما 40 سال. از این بالا و پایان نمیره؟ ممکن که 41 شود، ممکن 42 شود. نه دقیق فرما جواب. دقیقاً شاید همون 41 سال میشه. 41 سال. خب 41 سال عمر یک نفر است. دقیقاً. خب یعنی شما چند ساله هستید؟ من خودم 29 ساله. 29 ساله. قبل از شما چند سال پیش یعنی جنگ آغاز شد؟ شاید 12 سال پیش. 12 سال یا 11 سال؟ 12 سال اگه 41 بگیریم. اگه 41 بگیریم. خب یعنی جواب شما 41؟ 41. خب و 12 سال پیش از تولد شما در افغانستان جنگ بوده. خب مطمئن هستین که جنگ خاتمه پیدا میکنه؟ با نظر شخص خودم بله امکان داره، اما یک دلیل داره. با نظر شخص خودم اگر در افغانستان یک رئیس جمهور مقتدر با یک سیاست پالیسی متکی به مردم و ملت سازی کنه در فرایند، یعنی رئیس جمهور کس مقتدر نیست؟ با نظر شخص خودم نه. رئیس جمهوری که متکی به ملت خود نباشه، متکی به دولت و حکومت خود نباشه، متکی به بیرون باشه، هیچ وقت نمیتونه که امنیت مملکت و امنیت مردم خود تامین بکنه. خب شما رئیس جمهور میشین بخیر خواب دیدم من میگن شما رئیس جمهور میشین. اگر خواب شما به حقیقت بپیونده، ما یکی از خواسته های من حیث یک شهروند افغانستان ای است که باید وابستگی تمام مردم افغانستان از کشورهای بیرونی، کشورهای غربی قطع شود. درست ارتباطات باشه ولی وابستگی نباشه. نه خیر. لځان سره بل مشر لرو له دوی څخه پوښتنه کوو خپله پوښتنه هم پوښتنه کوو له دوی سره به خبرې اترې هم ولرو. السلام علیکم. خیر هستئ؟ خیر اوسئ. ستاسو نوم؟ غلام رسول. غلام رسول وروره که لږ جګ خبرې وکړې. غلام رسول دغسې لږ پر انرژي ځکه سوله هم راغلې ده نو موږ باید موسکۍ په شونډو ولرو صحیح انشاءالله. ښه غلام رسول وروره په کومو کارونو بوخت یاستئ؟ زه خو دلته په قزاقستان کې د ګارد په وظیفه کې یم. ها یعنی ګارد یاستئ؟ ډېر ښه. کاکا رسول که ماته دغه ووایئ چې یعنی په افغانستان کې جګړه څو کاله دوام پیدا کړی دی؟ یعنی ټوله جګړه چې دغه ټوله جګړه و تر اوسه پورې یعنی زما چې یادېږي تقریبا 45 کاله کېږي. 45 یا 40 دقیق یو ځواب یو 40 یو کې پوره 40 پوره 40 یو ځواب دقیقه 40 کاله ولې دوام پیدا خو داسې دوام پیدا کړ چې د افغانستان کې خارجي دولتونو لاس وهنه یعنی د خارجیانو لاس وهنه مطمئنې نور هیڅوک لاس نه لري خپل ملت هم مقصد یو بل باندې مقصد تغییري لري یو بل څه مقصد جوړښت نه لري یو بل څه نه لري یعنی موږ تاسو هم یو بل سره جوړ نه یعنی نه که معلومیږي دا این در چې مقصد جوړ نه لري یو رئیس جمهور زموږ ټول ګره په څه دغه څه کوي په څنګه چاپل بس یو چې زه رئیس جمهور یم چې زه ته څه وخت رئیس جمهور کېږي نو کامیرای وړي تاسو یې وړي نه ته څه وخت رئیس جمهور
کېږي غواړې رئیس جمهور شي نه په دې رقم ته نه ولې په دې رقم نه ولې هر انسان هیله لري چې خو ولس داسې دي چې په دغه رقم ته چې رئیس جمهوریت ته فایده نه کوي سړی ورسېږي په جنجال څخه دا دی د خلکو موافقت یعنې باید جنجال د خلکو ونکړي. موافقت باندې وشي د خلکو خوشحالۍ باندې وشي لایقت یې ولرمه خلک مې تایید کړي مشکل نه لري و ها یعنې که تا خلک تایید کړي ولسمشر کېږي بیا ولسمشر چې شوې سوله راولې حتمي ها یوه بله پوښتنه کوم دا چې سوله یعنې ډېر چاته ګټه رسوي ځوانانو ته ماشومانو ته میندو ته خویندو ته سوله ټول نه کوم یو قشر زیات ضرورت خو ته فلان مقصد چې مکتب نه نه پاتې ماشومان. کېږي نو محروم کېږي مکتب نه د درس نه نه محروم کېږي ها. خو د ټولو لپاره په دې خپل کې ماشومان دې څنګه اوس درس وایي که نه اوس ووایو خو به په درس کې نو دا وه زموږ د دې خپرونې هغه پوښتنه چې موږ له بېلابېلو خلکو څخه وکړله نو غواړم په وروستۍ کې زه خپله دقیق معلومات وړاندې کړم دا چې په افغانستان کې جګړه وروسته د داود خان د حکومت دورې څخه وروسته پیل شوله او دا جګړه یعنې په افغانستان کې ډېرو کسانو ته زیان ورسوه چې موږ تر اوسه د دې زیانونه ګورو په افغانستان کې هغه سوله چې موږ غوښتونکي وو تر اوسه نه ده راغلې نو په دې هیله دا آتش بس او دغه اوربندونه چې اعلانېږي دا په تلپاتې سوله باندې وبدل شي نو په افغانستان کې جګړه تقریبا 40 کاله دوام پیدا کړی دی او په دې هیله چې دا 40 کاله د وروستۍ ځل لپاره وي او وروسته له دې جګړه دوام نه کړي نو دا وه د دې ورځې خپرونه تر بلې خپرونې چې زه هغې وړاندې ستاسو په چوپړ کې وړاندې کېږم تاسو ټول په لوی پاک الله